ولس ته د خدمت په موخه تازه اقدام. دغه موټر سایکل تازه په خوست ولایت کې امنیتي ځواکونو ته په دې موخه ویشل شوي څو د پیښې ځای ته پر وخت رسیدنه وشي. د امنیه قمندانۍ ویان طاهر احرار وایي چې 45 اراده موټر سایکل یې د مرکز او ولسوالیو امنیتي ځواکونو ته ویشلي. په خوست ولایت کې د شته امنیتي خوندیتوب د دوامداره ساتلو په موخه د خوست امنیه قمندانۍ لخوا په ښار او ولسوالیو کې موظف او امنیتي منصوبینو ته 45 اراده موټر سایکلونه وویشل شول. د موټر سایکلونو دغه ویش به ان شاء الله العزیز پیښو ته د ژر رسیدنې په موخه ګټور تمام شي او هم به د مجرمینو په نیولو کې اسانتیا رامنځته کړي. بلخوا خوست میشتي د امنیتي پیښو په کموالي کې دغه اقدام غوره بولي او زیاتوي چې عام ولس د امنیتي ځواکونو سره په ټولو برخو کې همکارۍ ته ژمن دي. دا چې امنیتي ځواکونو ته موټرسایکلونه ویشل شوي دي د دې سره به دوی په اسانۍ سره کولی شي چې پیښو ته په ټیم رسیدګي وکړی شي او په دې سره به د ډېرو ستونزو مخنیوی وشي او دا ښه اقدام بولم. موږ یې ارزوو. موږ به انشاءالله د دولت سره اوږه په اوږه ولاړ وو. هغه ستونزې مشکلات هغې به موږ د دوی سره شریکوو او هغې ته به دوی رسیدګي کوي او په وخت به یې ستونزې ته د حل لارې ځواب وایي. موټرسایکل د پیښو د پوره ډېر ښه شی دی. 100% د پیښې کنټرولولی او کمولی شي او په وخت رسیدګي کولی شي. دا په 100 کې 100% مثبته پایله لري. موږ ورسره په 100 کې 100% همکار یو. کوم ځای کې چې پیښه وي او کوم مشکل وي اوس په لیارو په هر ځای کې پستې موجودې دي، حوزې موجودې دي. موږ نږدې حوزې ته او پستې ته خبر ورکولی شو. هغه په خپل ټیم سره اقدام کوي او ځوان رسوي. امنیتي ځواکونه بیا وایي چې د دغو نقلیه وسایطو له لارې به وکولی شي مرکز او ولسوالیو کې ټولو پیښو ته چټکه رسیدنه وکړي. موټرسایکل موږ د دغه دپاره د خپلو مشرانو په هدایاتو نه هغې پیښو ته د رسیدو دپاره موږ موټرسایکل ډېر مفید بولو. کومو پیښو ته چې رینجر یا موټر رسیدګي نشي کړلی. الحمدلله موږ ته د کوم موټرسایکلونو کړی شوي دي او داسې پیښو ته رسیدګي کول چې مقصد هغې ته موټر نشي تللی او موږ د موټرسایکل په وسایطو دپاره او خپلو پیښو ته رسیدګي کولی شي انشاءالله. د ولس ټولو ستونزو ته د ژر رسیدنې په موخه د امنیتي ځواکونو لپاره د موټر سایکلونو ویش د خوست په ګډون د هیواد په ګڼ شمېر ولایتونو کې پیل شوي دي. محمد الله سروري، حریت نیوز، خوست.